خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم دا باب شروع چې مصنف رحمه الله عنوان ورتدای کېو چې د توحید طرف ته دعوت ورکول، هغه کې مختصر بحث وشه. خو دا حدیث د معاذ بن جبل چې دی رضی الله عنه په دې به مختصره غوندې رڼا واچو چې په دې کې د دعوت اصول ذکر دي. اول دا چې انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. په دې کې د دعوت ادب د ادبونه یو ادب دا دی چې داعی باید د علاقې د خلکو په مزاج باندې ځان پوهه کړي او د هغوی په مرض باندې ځان پوهه کړي چې کوم مشکل پکې دی او د هغوی د حالاتو او د هغوی چې څه ته ضرورت لري د هغې مطابق هغې ته دعوت ورکړی شي او د هغوی د حالاتو او د احوالو سره سم چې څه تقاضا کوي هغې ته باید دعوت ورکړی شي. انزل الناس منازلهم، خلق په خپلو مرتبو کې وپېژنه او د هغې مطابق د هغوی سره دعوتي مسله شریکه که. بل دا چې فلیکن اول ما تدعوهم التوحید اولا یا دعات. توحید ډیره مرکزی او اساسی مسله ده ځکه چې دا اساس دی، بنیاد دی، آبادی ده، دې ته باید اول دعوت ورکړی شي. بل دا چې فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم کدی در سره ومنله چې توحید د سر د رب العالمین ومنه نو بیا نور ټول مسائل در سره مني. وجه دا ده چې توحید د الله سبحانه وتعالی تعلق ته وایي چې د الله سره تعلق جوړ شه نو بیا خو د الله حکمونه خود مني. نو بیا ورته د مانځه دعوت ورکه چې الله سبحانه وتعالی په دیو باندې 5 منځونه په شپه ورځ کې فرض کړي. دینه دا معلومیږي چې اهمیت الصلاة فی الاسلام، د مانځه اهمیت په اسلام کې ډیر مهم رکن او مهمه فریضه ده، ډیر ضروری او لازمه. دویم رکن دی د اسلام چې اسلام ور باندې قائم دی. وی فإنهم أطاعوك لذلك که منځ د سره ومنه نو بیا په دې پوهه کې چې الله سبحانه وتعالی په دې باندې زکات فرض کړی دی. د دې د اغنیاو غنیانو نه به اخیستلی شي او فقیرانو ته به ورکولی شي. محترم ورونو، زکات په اسلامي ټولنه کې ډیر اهمیت لري. که صحیح مالدار خلک په خپل مالونو کې صحیح اسلامي کمیټې ته زکات ورکي او دغه اسلامي بیت المال دا زکاتونه به ته صحیح ولګي نو په یو کال کې به فقر او غریبي د منځه لاړه شي. داسې یو بهترین نظام د زکات. خو اوس مشکل دا دی چې دا زکاتونه د دې لپاره صحیح ترتیب نشته دی، صحیح ځایونو کې نه مصرف کیږي، صحیح د دې معلومات نشته دی. د دې د وجه نه زکات په اسلام کې ډیر ښه مقام لري او ډیره فایده پکې ده. بیا یې فرمایله چې دا در سره ومنله نو بیا قیمتي مالونه په زکات کې ماخله. د هغې وجه دا ده چې دا مال ډیر خوږ شی دی، خلکو ته ډیر ګراني، قیمتي مال ته ته روان کړي نو هغه په دې باندې خفه کېږي. نو دې د وجه نه متوسط درمیانه مال به په زکات کې اخیستلی شي
د دې لپاره چې نه په مال والا باندې ظلم وشي او نه په نورو فقیرانو باندې ظلم وشي. او همدارنګه وایي د مظلوم د خیرا نه ځان ساته ځکه چې د هغه خیرا قبلیږي او اگر که کافر وي ظلم په هیچا باندې به نه کوي. اسلام داسې د عدل دین دی چې هر چا ته خپل حق ورکړی، کافر ته هم خپل حق ورکړی دی چې هغه که غواړي اسلامي ملک کې اسلامي دولت کې هغه وخت تیر کړي، نو که اسلام نه هم راوړي څه خبره ورته نشته، جزیه به ورکوي او خپل ژوند به تیروي. خو که جزیه هم نه ورکوي او اسلام نه راوړي دا به بدماش دی، د ده نه به دا بدمایشي اسلامي حکومت به ترېنه وباسي او سم به برابروي. بل حدیث په دې باب کې امام بخاري او امام مسلم رحمه الله راوړی د سعد بن سعد رضی الله عنه. مختصر دغه وضاحت دا دی چې د خیبر د غزوې په محل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره وکړله او داسې وفرمایل چې سبا به زه یو تن ته جنډه ورکومه د اسلامي لښکر او د هغه په لاس به الله سبحانه وتعالی فتح راولي او داسې خوشبخت او سعید بنده دی چې د الله او د الله د رسول سره مینه کوي او بل کمال دا دی چې الله د الله رسول د ده سره مینه کوي. ډېر بختور دی. نو صحابه کرامو چې دا خبره واورېدله ټوله شپه رونه تېره کړله او د دې په انتظار و چې دا جنډه به چاته ورکوي او هر یو دا امید کوي چې ارمان دی چې دا جنډه ماته راکړی شي. د مشرۍ دپاره نه، هغې کې حکمت دا و چې د الله د رسول په خبره باندې دا ډېر سعید انسان دی. وجه دا ده چې یو خو الله او د الله د رسول سره مینه کوي، دویم دا چې الله او د الله رسول د سره مینه کوي، دریم دا چې د ده په لاس باندې الله فتح کوي. نو چې سحر شه صحابه کرام راغلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې علي بن ابي طالب چرته دی. نو په دې محل باندې هغه بیمار و، سترګې خوږېدلې، مریض و، ناروغ و. وویلی شو چې یا رسول الله هغه خو بیمار دی، سترګې خوږېږي. رسول الله فرمایل چې رای ولئ. چې کله راغی رسول الله د هغه په سترګو کې توک وکړه او د الله د رسول د معجزې په وجه باندې الله سبحانه وتعالی علي رضی الله عنه ته شفا ورکړله. به یې ورته جنډه ورکړله او ورته ویلې چې ځه چې کله د دې خلکو په ساحه باندې ته ورغلې، د هغوی په ساحه باندې ورتېرېدلې، نو جنګ ورسره سمدس مه شروع کوه. اول هغوی اسلام ته راوبله او توحید طرف ته راوبله، دا د باب سره پکې مناسبت دی. او چې دا یې در سره ومنل نو بیا چې کوم فرایض دي د اسلام هغه ورته بیان که او مسلمانانو کې د توحید د دعوت احساس پیدا که. وایي قسم یې ورته وکړه که ستا په وجه باندې الله سبحانه وتعالی یو کس ته هدایت وکړي نو دا ستا لپاره د ډېر دنیوي دولت نه غوره دی. نو دلته د باب سره مناسبت په دغه ځای کې دی چې ثم ادعوهم الى الاسلام، بیا دا خلک ته اسلام ته راوبله، جنګ ورسره اول مه کوه او چې توحید یې درسره ومنه نو بس د اسلام په فرایضو یې پویه که، په واجباتو باندې، او د دعوت اهتمام کوه. واقع به ووایو، وایي سهل بن سعد رضی الله عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یوم خیبره، د خیبر په ورځ باندې لأعطین الرایة غدا رجلا يحب الله ورسوله، سبا یو تن ته جنډه ورکوم چې د الله د رسول سره مینه کوي، ويحبه الله ورسوله، او د ده سره هم الله او د الله رسول مینه کوي. یفتح الله علی یدیه، الله سبحانه وتعالی به ورته فتح ورکوي. نو فبات الناس یدوکون لیلتهم. دغه صحابه کرام چې موجود وو دوی ټوله شپه رونه تېره کړله، ایښې تېره کړله، او ایهم اعطاها، چې دا جنډه به چاته ورکولی شي. فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلی الله علیه وسلم، هر کله چې سبا که نو وختي د الله رسول ته ورغله، كلهم یرجو ان یعطاها، هر یو دا امید کو، دا تمنای کوله چې ما ته راکړی شي. نو فقال د الله رسول فرمایل این علی بن ابي طالب،
علي ابن ابي طالب چرته دی فقیل ویل شو هو یشتکی عینیه یا رسول الله هغه خو بیمار دی سترګې خوږیږي نو فاوتی به هغه راوستل شي فبصق في عینیه ودعا له الله رسول ورته دعا وکړه او پسترګو یو ته توک وک فبرئ كأن لم يكن به وجع الله روغ ک گویا کې اصل په د باندې بیماری نه و دلته باید دا وایي چې د الله پر رسول باندې نور څوک باید قیاس نه کړی شي پیران مریدان بزرگان علما هر څومره چې نیک سړی وي د الله پر رسول باندې قیاس کیږي دا د الله د رسول خصوصیت دی چې داغه په لاړو کې داغه په بدن کې داغه په کپړو کې په دې کې برکت وو او دا نور شي دی د دې پته نه لګيږي چې دیو باطن څنګه دی او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره به جبرئیل رابطه و د الله پیغمبر او په غبن نور خلق نه قیاس کوي نو ځکه الله جوړ ک دعا ورته وکړه اس دعا کولای شي ته هم نو دعا ورته وکړه او فاعطاه الرايه جنډه ورته ورکړه فقال ته فرمایل انفض على رسلك فقال رضا حتى تنزل بساحتهم تر دې چې ته دا غوي اغه ته ورورسېږي نو ثم ادعوهم الى الاسلام چې ورورسېدي به دا قوم ته اسلام ته دعوت ک مخکې د دې چې قتال سره وکي اسلام ته دعوت ورکانو دی وجنه اسلامی دولت او مجاهدین به اول د دعوت لحاظ کوي چې دعوت ونه مني نو به ورسره نور احکام اغا جاری کوي چې اسلام دې سره ومنه واخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه به پویا کده اسلام په فرایض باندې کم چې په دوی باندې الله سبحانه وتعالى حق ده فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الله رسول ته فرمایل چې په الله قسم کشر د ساده وجن الله سبحانه وتعالى یو کس ته هدایت وکي دا ستاده لپاره د سرو اوخانو او د ډیر قیمتي مالنا دا غوړه ده یدوکون معنا دا یخوضون یعنی ټول شپې وی خطر رکړل او په دې مسله کې مشغول او چې دا بسوکی چې د الله رسول ورته د جنډه ور کوي نو دې کې اصل کې فواید خو ډیرو خو د باب سره مناسبت په دغه ټکی کې چې ثم ادعوهم الى الاسلام به اسلام او توحید ته دعوت کا او باب هم دغه چې باب الدعوه الى شهاده ان لا اله الا الله په دې کې څه مسائل ان شاء الله هغه په رستنی درسونو کې بیان شي بفضل الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين